سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د الله رب ذوالجلال نه امید دی چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. دا نننۍ وظیفه د هغه رونو خویندو دپاره ده کوم رونه خویندې چې د رزق د تنګۍ شکار دي، رزق یې تنګ دی، په رزق کې برکت نشته، غریبي او فقیري یې ده. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې وظیفې په برکت سره، د دې عمل په برکت سره په رزق کې فراخي راولي، رزق به ول ډیر زیات کی. دومره رزق به الله رب ذوالجلال ورکی چې دومره به د دوی په وهم او ګمان کې نه وي. دا عمل او دا وظیفه صرف د یو روټۍ ده. تاسو به یو تازه روټۍ واخلئ، تازه روټۍ به پخه کې او په هغې باندې به یو پیره درود ابراهیمی ووایئ. د هغې نه بعد به 41 پیرې تاسو استغفر الله ووایئ او 41 پیرې به تاسو ووایئ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. یو پیره تاسو درود ابراهیمی ووایئ، 41 پیرې تاسو استغفر الله ووایئ، 41 پیرې تاسو یا رزاقو ووایئ. د هغې نه بعد به یې په دغه روټۍ باندې دم کې او دغه روټۍ به تاسو وړه وړه کې او د کوټې په چت باندې به یې مرغو ته واچوئ. دا عمل او دا وظیفه به تاسو د یو جمعې نه واخلئ تر د بلې جمعې پورې کوئ، یعنی 8 ورځې به مسلسل کوئ. روزانه به یو روټۍ پخوئ او په هغې باندې به دا کلمات چوپ کوئ. انشاءالله العزیز 8 ورځې تاسو دا عمل وکئ، د دې برکات به تاسو ته ښکاره شي. دومره رزق په الله رب ذوالجلال ستاسو کور ته راولي، دومره برکات په الله رب ذوالجلال ستاسو کور ته راولي چې ستاسو به سوچ او ګمان کې نه راځي. د نورو وظایفو دپاره ځان سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان ووهئ چې آینده تاسو ته زموږ ویډیوګانې بر وخت ملاویږي.